حقیقت خبره دا هم ده که څوک په خپل ژوند کې خفه وي یا خوشحاله وخت له دواړو نه تیریږي. دا وخت هیڅ چاته هم صبر نه کوي. هره ورځ چې تیریږي انسان خپل خالق ته نږدې کیږي، عمر یې لنډیږي. دا ژوند په حقیقت کې ډیر په تیزۍ سره تیریږي خو موږ پې نه پوهیږو. یو ځل له نوح علیه السلام نه یو امتي پوښتنه وکړه، ای نوح، تا په دنیا کې 950 کاله ژوند وکړ، دومره ډیر عمر دې وکړ، یو څه خو راته ووایه چې دا ژوند دې څنګه تیر شو؟ نوح علیه السلام وفرمیل چې په یوه کوټه کې 2 دروازې وي او ته یې په یوه باندې داخل او له بلې نه بیرون شي، دا ژوند مې داسې تیر شو. یعنې هیڅ پې پوه نه شومه. هره ورځ چې تیریږي انسان خپل خالق ته نږدې کیږي، حقیقي ژوند ته نږدې کیږي. نو پکار ده چې په نیکو اعمالو او خوشحاله باندې تیر کړو. د نیک عمل او خوشحاله اوسېدو دپاره باید په ژوند کې 3 اصول خپل کړی شي. هر هغه چا چې دا 3 اصول خپل کړه په دنیا کې به خوشحاله او په آخرت کې به کامیابه وي. له حضرت علی رضی الله عنه نه یو کس پوښتنه وکړه، ای علی، غواړم نیک عمله او خوشحاله اوسمه، څه وکړمه؟ حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمیل 3 اصول خپل کړه په ژوند کې به نیک عمله او خوشحاله. له هر څه نه مخکې دا چې خپل له ټولو بهترینه وخت لمونځ او د الله تعالی د بندګۍ دپاره وقف کړه. لمونځ کوه، تلاوت کوه، ذکر او اذکار کوه، د الله تعالی حمد او ثنا وایه، الله تعالی په یاد ولره. په ټولنه کې نیک اخلاق او له خلکو سره ښه چلند کوه، خوشحاله به یې. وی فرمیل لمونځ کوه. بیا یې تاکید وکړ لمونځ کوه ځکه ستا دا ټول اعمال ستا د مونځ نه پس ته قبلیدونکي دي. او دوم دا چې په خپل ژوند کې ځان ته داسې یو څوک انتخاب که چې ته ورسره ژوند کوي چې هغه ستا عزت وکړي، ځکه عزت د مینې او د محبت نه ډېر زیات خاص دی. او هغه څوک چې د خلکو له حالاته عبرت نه اخلي، الله تعالی هغوی خلکو ته د عبرت نښه ګرځوي. الله تعالی فرمایي که څوک ما ته یوه لیش را نږدې شي نو زه هغه ته یو لاس نږدې کیږم. سبحان الله.